تاسو ته هم جالب وي چې دا څرنګه ځای دی او څرنګه تونل دی خو لږ کار پکې شوی دلته معلومیږي هغه دا چې کیدای شي لږ صفایي پکې شوي دا د دوحه ښار یا د ریډ سیټي یا هم سرخ شهر دغه دروازه ده نو دلته چې داخل ته شي او بیا دې خوا تر تاسو وګورئ عجیبه ځایان دي عجیبه آبادیان پکې شوي دي دا اوسنی نه دی دا تقریبا په زرګونو په سوونو کلونه تاریخي قدامت لري دا کوم ځای کې دی څرنګه ښار دی څنګه جوړ شوی څه په خاطر جوړ شوی لږ به دا ښار درته دا ساحه وښیو دې خوا ته وکړه دا تقریبا کوم ځای به درته وښیم بامیانو ولایت دی او تاریخي قدامت لري راځئ ویډیو روانه ده راسره پاتې سئ او د دې ځای څخه ځان خبر کړئ ویډیو چک کړئ ویې ګورئ او دلته راشئ چکر لپاره هم راسئ او دا به هم وګورئ صحیح ده ډېره مننه